بسم الله الرحمن الرحیم. نن راځو دې نه مخکې چې موږ راشو امازان په داخل د اکاونټ کې څنګه پروډکټ لیست کړو، څنګه یې اډ کړو، په دې مینوګانو باندې کار وکړو. خو د دې نه مخکې یو شی چې ډېر ضروري دی چې هغه اف بي اي او اف بي ام دی، چې فرق د اف بي اي او د اف بي ام څه شی دی. اف بي اي څه دی، اف بي ام څه دی. نو مخکې دې نه تاسو ویډیو وګورئ. که چېرې زما چینل نه سبسکرایب کړی، چینل سبسکرایب کړئ او د ویډیو سره لایک کړئ او شیر کړئ. ډېره مننه چې په آینده کې زه کوم لیکچر د پښتو ژبه باندې د امازان یا د ای کامرس څه شوم نو تاسو ته به خبر درکړم. اف بي اي په پرایویټ لیبل کې اف بي اي چې دی فولفیل بای امازان د نوم نه ښکاري چې ټول شیونه امازان پوره کوي. فولفیل پوره کولو ته وایي که نه، په امازان یعنې اسانه. علی بابا نه ته یو پروډکټ چوز کړه، دلته علی بابا نه یې واخله، نو امازان ویر هاوس ته یې ولېږه چې په کوم ملک کې اوسېږي. چې د امازان ویر هاوس ته دې ولېږو نو دلته تا ته بیا خپل عکسونه هغه په خپل اکاونټ کې پروډکټس دلته اډ کړه. پروډکټس په اډ کړي نو تا ته به اسانه امازان هر څه په امازان دي. اف بي اي فولفیل به امازان، ساتي هم هغه، پیکینګ هم هغه کوي، شیپینګ هم هغه کوي، او ټول ډلیوري که واپس کېږي که د پیسو جنجالي هر شی په امازان باندې دي. خو ته قرار کېنه. نو بیا خبره څه ده چې امازان په اف بي اي کې تا نه په فیس اخلي، که 15% یې درنه یو اخلي او نور د ویر هاوس فیس جدا دی. دغه فیسونه تا نه اخلي چې ښایسته زیات ډېرېږي، ستا هغه مارجن کموي، د ګټې برخه دی. اف بي ام څه دی؟ اف بي ام چې دی فولفیل بای مرچنټ. دا مرچنټ باندې یعنی خاص اکاونټ د جوړ کو، پروډکټ یې اډ کو، امازان په سایډ باندې دی، خاص هغه منتلي فی ته ورکوي د خپل پروفیشنل اکاونټ چې ما درته ویلی وو چې څنګه جوړېږي څه شی دی. نو په دې کې اف بي ام کې ټول شیان ستا دي. ساتي به هم ته، لیږي به هم ته کسټمر ته، که کسټمر واپس کېږي هم پتا ده، لیبل هم پتا دی، پیکینګ یې پتا دی، هر څه یې پتا دی، ټول مسؤلیت ستا دی. خو په دې کې د بیا ګټه څه ده چې مارجن یې د ګټې زیات دی، ولې چې تا نه څو فیصدي اخلي او نه درنه څوک بل شی اخلي. خو په دې دواړو کې که لږ راشو د اف بي اي هغه پرو او کونس ته، یعنې ګټې او تاوانونو ته، نو د اف بي اي چې ګټه ده یو پرایم ایلیجیبیلیټي ده چې ته په اف بي اي کې شاید پرایم ممبر شي. دا غټ کار دی. او تاوان یې څه دی چې غټ فیس ته نه اخلي. څوک یې نه اخلي؟ امازان. دویمه ګټه یې ده ته کولی شي چې هغه کسټمر سرویس چې دی که ریټرن کېږي که شپینګ کېږي امازان به کوي. او تاوان یې څه دی چې په خپل په کار باندې په پروډکټس باندې لس کنټرول لري. په پیکینګ باندې چې څه رقم ځي ښه ځي کوم هسې پیک شو، دا یعنې په امازان د ستا د سترګو نه لرې دی. نو بله ګټه یې ده چې ته سټوریج دغه نه خلاص یې ساتلو نه، سټور یې نه کوې، ځای نه لري بل ځای کې اوسېږي، هغه امازان کوي. خو بیا تاوان یې څه دی چې تا ته لو پروفیټ راځي، یعنې ګټه درته کمه راځي. نو د اف بي ام همداسې هم موږ پرو کونز لرو، لکه ګټې او تاوانونه یې لرو د اف بي ام. خو یو ښه ګټه دا ده چې ته ډېر کنټرول په خپل مال باندې لري، په خپل پروډکټس باندې په ښه ډېر کنټرول. دویمه ګټه دا چې په خپل بزنس باندې بل لري. او بهترین شی دا دی چې ته په دریم چې آفلاین
آنلاین کې ته کولی شي خپل آرډر دی مثلا په ویرهاوس باندې ته لاړ شي خپل کوم کور کې چې دی ساتلي یا د په دریم ویرهاوسونه هم شته چې تی په کوم ملک کې په کرایه ونسي خلک یې لري غیر د امازان ویرهاوس نه چې ډېر قیمته دی دلته نور ویرهاوسونه هم دي خلکو جوړ کړي دي د هغې نه هم استفاده کولی شي هغه هم نیولی شي څلورم ښه والی دا دی چې ته ډېر مور کنټرول په خپل هغه باندې لري په دې پیکینګ یعنې که دې کسټمر ته کتل همغسې ورته پیک کول جوړول یعنې په ډېر سلیقه باندې ته کولی شي دا جوړ کړې نو پنځم یې ښه والی دا دی چې ته ډېر غټه ګټه ده مثلا تا نه امازان فیس نه اخلي بل شی نه اخلي خاص تا علیبابا نه په څو اخیستی دی دلته د هغه ټوله ګټه یعنې ستا د $15 دی هغه څه په $6 یې خرڅوي تا ته څوک خیر که دلته د خپل کور کې د ځای وي ساته بل ځای بیخي یعنې که کوم کارګر دې ورته نیولی د هغې خاص سلري در باندې راځي نور څه فیس میس نشته خو تاوانونه دي نو بیا در سره کمپټیشن دی که تاوان یې دا دی چې ټف کمپټیشن د وی سیلر به تا سره ډېر هغه کمپټیشن به وي یعنې تا سره به هغې مخکې چې کمپیوټر به وي مسابقه غوندې به یې سره وي چې هغه هم یو پراډکټ خرڅوي ته هم خرڅوي هغې ته امازان لیږي ته خپله لیږي بیا هغې درنه ګټي دوم مشکل دا دی چې زیاتې به ضعف به در باندې چې تا ته آډر هم راځي او ته به آډر به خپله جوړوې به هم لیږې به هم یعنې ډېر مور ریسپانسبلیټیز لري نو مشکل دی ډیفیکلټ ټو جوین د اس پی پي یعنې سیلر فول پرایم ممبر نشي کېدلی پکې دی هم یو غټ مشکل دی د دریم یې څلورم یې دا ستا پروډکټس مثلا داسې فاسټ نه خرڅېږي یعنې سپیس پکې راځي لکه څنګه چې په اف بی ای باندې ځي نو دغه د اف بی ای او د اف بی ای یو څو لنډ فرقونه و چې ما تاسو ته وویلې که چینل هم نه سبسکرایب کړی چینل سبسکرایب کړئ او زما د نورو ویډیوګانو د نورو لیکچرونو لپاره به تاسو ته خبر راځي او تاسو چې څرنګه پوښتنه لرئ نو کولی شئ چې دغه پوښتنه باندې کمنټ کې وکړئ مننه